چې د ښځې په خوله کې کمنوڼۍ وکړي که نه الله به دله د دیم اجر درکوي. په دې کې فایده د بس ملګري د مزدوریانو ستړي کړي دي. دا خبره صحیح د مزدورۍ سړی ستړی کوي او دوی مسافرو نو هغوی له موږ دا تیزي ورکوو په دې خبره کې چې ګوره ته چې په دې بچو باندې څومره خرچم کې په دې ښځه او په دې مور پلار دا ټول ستا دپاره صدقه حسابېږي، قیامت په ورځ به الله اجر درکوي. نو دې سره به د یوه هغه حوصله راوچته شي او دویم که به جیب دې لړم وي نو هغه به لر شي. بس هغه دي چې خرچې کور ته لیږي نو همداسې په دغه یې لیږي چې تپوس یې مه کوه. هلته د سوچ دی چې دا لاړې په سیند له وشوې، لاړې څه شوې په سیند له وشوې ځکه به کې دی رو رو کېږي. که چېرته دی دا سوچ وکړي چې دی خو به الله ماله اجر راکړي، دا خو صدقه حسابېږي، دا خو نفقه ده، دا خو یوه روپۍ به دله الله اجر درکوي د قیامت په ورځ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي سعد وایي د ښځې په دې خوله کې چې کومه نوڼۍ ږدي که نه د دې به دله هم الله اجر درکوي. نو بله مسله ته هم ثابته شوه چې د ښځې او د خاوند په منځ کې د مینه محبت رشته پکار ده. وایي د ښځې په خوله کې چې ته نوڼۍ ږدي ثابته شوه چې خاوند ښځې له په خوله کې خوراک ورکولی شي او ښځه خاوند له خوراک ورکولی شي که نه شي ورکولی شي. دا خو نن سبا د هلکان دا نوي نوي چې دي دوی دا قصې ویسې شروع کړي دي، خو دا چې کم پوخاني دي او دا د اوسه پورې کم مشران دي دې غریبانانو هېڅ نه دي لیدلي. بس ښځه یې کور ته راوستې ده او هغه عادتي غونته کې ژوند تېرېږي، بچي پیدا کېږي او غریبه د کور خدمت کوي. که اواز یې وکړو نو صحیح ووایو نو بیا خو لا بلکې او صحیح ده اوس د خلک داسې لږ بېادبه شوي غونته کې هم دي، اگر که دا بعض کارونه جایز دي خو دوی چې دا جایز کوي نو په دې نه کوي چې شریعت ورته جایز ویلي چې جایز کوي نو د بېادبۍ د لاسه یې جایز کوي. دواړو مسلو کې لږ فرق شته. مشران دا وایي چې موږ به کمرې ته بس دقه د شپې ننوتو سحر وختي به راووتو بس او بیا به د چا مجال و چې کمرې ته تللی نه. اوس دقه کمره کې ناست او چې پلار ورته اواز وکړي نو دی دنې نو څه وی دلته یم. موږ دغه جدا مسله شریعت کې شته کې نشته د شریعت فراختیا، خو دا بعض مسلې د بېحیایۍ د لاسه هم راځي، د بېادبۍ د لاسه. د مشرانو قدر شته خو څه زیاتې د مشرانو او څه زیاتې اوس د کشرانو دی چې هغوی زیاتې کم شو نو د دوی زیاتې څه شو هغه شروع شو. نو دا مشران الله دې په رحم وکړي او الله دې وله په جنت کې هغه حورې ورکړي چې دغه ارمانونه یې پوره شي. که دلته خو دقه ژوند غریبانانو تېر کړی، ښځې له ته په خوله کې نوڼۍ ورکوو چې مشران دې وویني مثال در سره کوي. ابل دله خو مې ابل اوس ولید وویې نوڼۍ یې پلارې له خوله کې ورکړه ده نه وایي لا مونږ امیدونه ساتو چې دی به مونږ له توره ووایي چې ښځې له خوله کې نوڼۍ ورکوي دا به څه سړی دا جهالت دی. څه دی جهالت دی چې سړی نه خبر د دین. دا اوس واضح حدیث دی وایي سعده کمن نوڼۍ چې ته دې ښځې له خوله کې ورکوي الله تعالی به دې هم اجر درکوي. نو ته دی چې دا کار جایز دی نو ځکه خو پیغمبر ذکر کوي که نو چې ناجایز وي نو هغه یې څنګه ذکر کوي. نو د ښځې سره مینه محبت دې سره مینه محبت ډېرېږي. لازم خو نه دی چې دا به لازم بهر کې کمره کې دننه ډوډۍ څه خاص پروګرام وکړي څه شی راوړي خو هلته کور ته سره وړم ګراني یوه نه ده. زه به یو ملګری لګي زه د اکثر دا قصه کوم ډېره ناشنا قصه ده. وایي زما د ښځې کباب ډېر خوښ وي. ما ته وایي چې ماله به کباب راوړې. ما چې راوړو خو د شپې بس غریبي مې نو سړی ټول کور له کباب نه شي راوړی. هغه دې کته علاقو دی درګۍ نه کته نو هغه به یې دغه تللی دی د تخبۍ د کباب به در اخیستي دی خو مشهور کباب دي
وی د شپې مې پټ راوړو او دننه کمیس کې غریب نه ویستي دي کمره کې کېناستو تیلی مې ورو ورو کولاو کړم شروع مو وکړه وایي زما پلار بهر وده کېږي دا مشران اکثر کمرو کې نه وده کېږي بهر پراته وي وی هغه په دې منځ کې اواز وکړو پلاریا وی ما چې ته به اوبه اوبه څه پکار یې څه خدمت به یې څوک به راغلی یې وی ما چې جي وی چې تخبې هغه دي که هغه د دې بین نه وپېژندو بین ډېر زورور و که نه ما چې اوس څه وکړو نو په کوم ځای کې پټ شو دا د څوک خبر کړی اوده و خو چې ته راپاڅېدلی دی محسوس کړي دي چې یاره بین خو ډېر زورور دی نو خو همدې کمره کې څه ورانۍ روان دی بس بیا زه حق حیران ودرېدم ورسره له حیا او شرم هم راته چې په کومو سترګو اوس دې پلار ته ګورم ځکه چې اب که هغه راته وایي چې مړه دومره بې غیرته یو ککوړه به دې ما نه راوړم نو زه به ورته څه وایم بس بیا ښځه او خاوند دواړه غریبانان ولاړو چې اوس څه وکړو زه بیا ما ښځې ته وایي چې اوس څه شوي دي نو دومره پورې مشران سختي کوي نه ده پکار دومره سختي او کشرانو له بې حیایي نه ده پکار دواړو طرفونو ته مسله څه ده برابر ساتل پکار دي نو د ښځې سره داسې قسمه معامله چې خوله کې ولن وڼۍ ورکړي یا لکه عایشه رضی الله عنها څه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په یو لوښي باندې اوبه وڅکړي بیا به ما د هغه ځای نه اوبه وڅکړي یا به ما اوبه څکلي وي پیغمبر به د هغې ځای نه اوبه وڅکړي وایي څومره خوږې دي وایي یا به وایي ما هډوکي سزې خوړلی و غوښه مې ته خوړلې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه ځای نه غوښه هغه ځای به یې چک ولګوه غوښه به یې ترې وخوړه د دې سره ښځې او خاوند په منځ کې مینه محبت هغه ډېرېږي او دا جایز دي په شریعت کې الحمدلله